د مداین زلزلې کې تلې یې غرقې شوې، هغې کې ما د لوتیانو اورېدلي، پاس نه پکاڼې ورېدلي. هم سمود وو دلته عاد وو، ما اورېدلي چې برباد شو. د سبا خلکو بک بک په اوبو کې دي نن ورک. ابابیل یې راغلل سرته، ابراها فیلان دي چرته. بل د یمن زونواسو او مزغونه ویلې خلاصو. اوس یې نوم چا اورېدلی چې دریاب کله نه وړی. یو کیسر او بل کیسرا څنګ ترېنه خلاصه شوه دنیا. که عتباو که شیباو که ولید بن مغیراو، یو وکاب بل عبدالله هم د خلف امیاو. ابو جهل ابو لهب ویل یې مونږ یو د لوی نسب، د اسلام لوی دښمنان وو، بل یې هېڅ نه و څه کسب. وایه څرنګه یادېږي، وایه نوم یې چرته خیژي. وی به یزید شمرس ته یاد، رور یې عبید ابن زیاد. ابن کاهل ابن سعد دواړو نوم شولو برباد. و حجاج او جنگیز خان، تیمورلن هلاکو خان، نادرشاه د ایران، د هټلر میکزیلین شان، میسولینی لیوپولډ ایوان، داسې نور غټ بادشاهان چې تیر د خپل دوران. نه یې نوم شته نه یې نشان، ته د دوی په مخ کې څه یې؟ نه یې نه یې هېڅ شی نه یې. بیا د ولې سور سور کېږي، بیا په څه شي مغرور کېږي.